دا یو روح سوال کړی دی چې او دا ډېر اهم سوال دی ها یو شی په دکان کې پروت دی د خرڅ دپاره او د دې دپاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي یو وی که په نغدو یلی په دومره دی او که په نسیه یلی نو په دومره دی یا په کشتونو یې کالی تقسیط باندې لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی که دا ته په نغدو یلی نو دا په 10 ریاله دی او که دا ته په کشتونو یلی چې لږې لږې به راکې نو دا په 50 ریاله دی د روح سوال دا دی چې دا دوه ریټونه یې ښوده داسې یا ده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی یا په نسیه یا په کشتونو نو د دې مسلې دوه صورته جوړېږي یو سړی راغی تا نه سامان لي احمد راغی د خالد نه پین لي سوچ ورته کوئ نو احمد ورته ووي خالد ورته ووي چې دا پین په نغدو په 10 دی په قرضو باندې دا په 10 دی او زه هغه مسلې له ګوره نظم ښه چې په کشتونو یې ورکوي او که په یو ځای ورکوي هغه بله مسله ده دا په 10 دی په قرضو او په نغدو په څو دی په 10 دی هغه وي زه دا علمه په قرضو اتفاق په څه وشو چې هغه څو دي 10 دي نو دا بیع جایزه ده برابر ده ځکه چې ریټ معلوم دی سامان معلوم دی نیټه معلومه ده او سامان شتي هغه ځای کې صحیح شو دویم صورت دا دی احمد خالد ته وجي پن په څو دی وی په 10 په نغدو په 10 په قرض هغه وی مال یې راکه او لار سم خیال دی ولې غلط ده ریټ باندې اتفاق ونه شو نه هسې شي اتفاق وشو نو په اتفاق ونه شو تا زمانه پین واغستو ده نو دا به څه کېږي مخکې دا بیع حرامه ده ده او ځکه حدیث کې چې کوم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذي دا حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه د دوه بیعونه په یو بیع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده نو ډېرو علماوو تفسیر دا کړی دی اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیع ناروا ګڼي دا اولنی خو امام ترمذي رحمه الله دا حدیث په خپله راوړی دی او بیا څه وایي والعمل على هذا عند اهل العلم او علماء تفسیر دا کړی دی د دې بیعتین فی بیعه څه ته وایي غوږو ته کښېږدي ان یقول ابیعک هذا الثوب بنقد ب10 وبنسیئة ب20 دا امام ترمذي چا چې روایت راوړی هغه یې په خپله تفسیر کوي وی دوه بیې په یو کې څه ته وایي وی ورته وایي چې دا کپړه د ما سره دا په نغدو په 10 ده او په نسیه یې که رانهالي نو په 10 ده ولا يفارقه على احد البيعين او دی ورسره په یو باندې اتفاق ونه کړي چېرې دا بیه به ماله راکړي فاذا فارقه على احدهما فلا بأس او که یوه پکې غوره کړي او په دقې ته بیا جدا شي نو بیا خو پکې څه نشته هغه اولنی صورت چې ما تاسو ته معلوم دی که نه او بدې کې نور علما هم دقه اقوال دي نو دا ریټ زیات شو د دې د لاسه ځکه چې پیسې څه شوې قرض شوې لیټ شوې نو ریټ زیات شو دې کې څه حرج چې جمهور العلما د امت او د څلورو مذهبونو والو د څلورو امامانو دا فتوا ده او ورسره نور جمهور علما اکثر علما د امت هغوی دا فتوا چې دا بیعه جایزه ده
په شرط د څه شرطونه پکې دي چې سامان معلومي، دا نه چې ته تشه په هوا باندې دغه کې که نه څه شی شتي نه او عقد لیکې، سامان معلومي او سامان د مالک سره یي. دویم نیټه معلومي. دریم ریټ معلومي او دا قصې پکې نه وي که لیټ شوي نو پیسې به ډېره وو، دا قصې میسې پکې نه وي، نو بیا دا بیه څه ده؟ دا بیه بیا انشاءالله جایز ده او په دې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم.